نو زما تر عمره کېږي ما ته د غم ډکې خندې ولاړې دې پسې خواست کوم خپل ډېر ګران او خوږ ملګري د صوابۍ کونسلر دی عوامي نماینده روزمین خان ته خواست کوم چې هغه څو خبرې وکړي د دې ورځې او د دې پروګرام په مناسبت باندې تر ټولو نه مخکې خو زه چې دا ملګري مې کوم راغلي دي نو که دا راته وایم نو دا زما په خیال باندې په دې سالم کال کې به دا زما د خوشحالۍ ورځ دوم دا ده چې ډېر راباندې ګران او ډېر تکلیف وکړو چې رالی او ما سره په مقبره کې په قبرونو کې خوا کې کېناستی نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او د راتلو خو ډېره مننه باقي ملګري دي زمونږ دا خلک چې دې ملګرو سره زمونږ دا ګپ شپ جوړ شوی دی مونږ پکې داسې نوې نوې خبرې واورو نو مونږ به ټولې زړې ویلې خو د دوی د برکته ګوره مونږ اوس نوې نوې کوو باقي چې کوم دی نو دغه نن پکې تصور راته یو خبره وکړه وی ښه چې صوابۍ ته رالم د روزمین ځای ته چې دا مې واورېده نو ما ورته دا وویل چې دا خو ما هم اوس واورېدل نو د دې مطلب دا دی چې مونږ کوم کسان شته خو پټ دي او دا به ستاسو د عزیز په برکت نو دا به ستاسو په برکت باندې که چېرې نن تاسو تکلیف نه وی کړی تاسو نه وی راغلی د دې ملګرو مونږ ته پته نه لګي داسې دا وګورئ نو دې مطلب دا چې تاسو دغه شان مونږ سره خدای پاک ته مونږ له همت او قوت راکړو چې دغه شان هر مال یو ځای کېږو هر مال دا ګپونه شپونه لګو ډاکټر صاحب چې کوم دی نو په مونږ باندې ډېر ګران دی زمونږ دا محفلې هر ځای کې ښایسته کړي او دا محفل ګوره په دې نه ښایسته کېږي چې ډېرې خبرې په کوګونې ښایسته شي دا محفل په دې هم ښایسته کېږي چې لکه ډاکټر صاحب ناست دی بس دا په موږ باندې ګران دی او موږ ته ډېر زیات دروند دی راباندې او نو محفل یې زموږ ښایسته کړی که دی پکې نن نه وی موږ به ټول وي چې یاره ډاکټر صاحب رانغی نو موږ د ډاکټر صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو او د دې ټولو ملګرو کومه باقي چې کوم دی بس خفه نه شئ یو څوک وایي دا د کومې پکې څه ملګري ووي به یاره دغه پکې لو او وي نه ما ته خیر دی څه ملګري پکې دا ووي وي غوړي پکې وي دیسي اوچت او څه پکې دا ووایو دا اوس وار که جان بادر لاله څه ووي یاره مرای مې وي ښه نه ده نو چې وی مرای ښه نه ده نو غوړي خو ځکه ښکلي چې مرای ښه وه نه بس هغه دغه وه نو بس روغ خدای پاک دې دغه شان موږ په هر محفل باندې یو ځای کوي خدای د ټولو عزت وکړه او بس د دې نه پس چې کوم دی نو بس ووایم دا فخر چې چاته وایي نو ډېره ډېره مهرباني